حضرت عمر رضی الله عنه باچاو. حضرت عمر رضی الله عنه 10 کاله حکومت کړی. اکثر فتوحات د روم و د پاریس امپراتوري د حضرت عمر رضی الله عنه په کومنده ونړېدې. روم یو عظیم طاقت و، دا ختم شو. پارس یو عظیم طاقت و، دا د عمر په کومنده ختم شو. لیکن د حضرت عمر څنګه حکومت و؟ تراسه زما او ستا له حاکمانو سره یې انداز که. کنې خو زموږ افغانستان هم اسلامي جمهوریت، هغه هم اسلامي حکومت و. دا اسلامي و، اسلامي خو به یو مناسبت سره لري. حضرت عمر رضی الله عنه قصه یو صحابي کوي، دا صحابي نوم میر ده، وایي سخته ګرمي وه، داسې ګرمي وه، دا هوا داسې حرکت کوه. وایي زه په باغ کې مې ځای جوړ کړی و، تر یو سایه لاندې ناست وم، دا د باغ په ځان وره دی خلاصه و، هلته لرې یو سړی را روان ده، اوښ راکشي لږ. وایي دا تلیفونونه دلته مه کوئ، دا لا بندګانو دا اوس کار ده. یو خو دې ته تلیفون پر عیان حالت شي، دلته لا ده ته جذبه ورشي څه به وایي. مسلمان دغه جذبه ده، د مسلمان دغه حال ده. مسلمانان دونه ذلیل دي په مجلس کې اعلی ذلیل دي. دا اوس کومه کیسه ده؟ په دغه ایمان ته جنت غواړي. قرآن درته ویل کېږي، تا بیا اورمه څه وایه. زوی مړی زه چې عمرې راځم تلیفون کور کړم، دا مسجد ته ما تلیفون نه ده راوړی، یو ضرورت مې نه ده مانده سوی. تاسې لولو چاپلاخې په دغه کې اچولي دي، اخر له ربه حیا وکړئ، له دې مسجد ته حیا وکړئ، وشرمېږئ، له دا روزې حیا وکړئ، له قرآن حیا وکړئ. نو دا صحابي وایي چې ما وکاتو داسې فکر یوړم چې دا سړی په دې دونه سخته ګرمي کې اوښ راکشي، پېښه څه ده؟ زه له دې سایې یو قدم د باندې نسم اخیستی. وایي سړی را نږدې کېدی زما پر خوا راغی، دا امیرالمؤمنین ده حضرت عمر. وای زه مخ ته ور ولاړ سوم چې یا امیرالمؤمنین څه پېښه ده؟ چیرې و دا اوښ له کومې خوا دې راوستی؟ ول دا د صدقې اوښ دی، له اوښانو څخه تللی و. ما چې د اوښانو معلومات وکړه، یو مانده و. نو د دې مانده اوښ پوښتنه خو حلاله ما کوي، مال غلام به دې پسې لېږلی و، له غلامه خو یې الله پوښتنه نه کوي، الله یې پوښتنه له ما کوي. نو چې د کم کار پوښتنه له ما کېږي هغه به زه کوم. دا د وخت باچا ده، دغسې باچا هم نه ده لکه دا زما او ستا چې هر څوک هنر په تغندو ور وویلي دی خاموش. داسې باچا نه ده، هغه داسې باچا و د روم و د پارس امپراتورۍ له بینه یوړې، لکه نن چې امریکا او روس له بینه ولاړ شي، یا امریکا او چین له بینه ولاړ شي. هغه داسې باچا و. د صدقې یو اوښ په خپله په دې سخته ګرمي کې راولي. دغه باچا په دغه ډول چا جوړ کوي؟ کنې مکتب یې نه و ویلی، 12 پاس هم نه و، پوهنتون هم نه و ویلی، بلکې دی سړی و د ول په مکه کې چې به ما یو چا ته ویل چې زما مزدوري راکوه، دا ستا اوښان به زه پیایم، ول خلکو اوښان نه په راپوست. ته دی سړی ورځ به دې اوښ ته ډانګ بند کړی، راوځلی به دي، ته د اوښ د پوونې نه. دا هغه سړی د قرآن دغه ځای ته راوستی، زور یې هغه زور ورکوي چې روم و پاریس یې له بینه یو. اخلاق دغه اخلاق ورکړو، دیانت یې دا دیانت ورکوي، په خپله تللی ده. ګوره په کم دشت کې د اوښ پیدا کړی، د ګرمۍ پروا یې نه ده کړې. کنې خو باچا و چې خلکو ته ویلي وای چې 3000 کسه په اوښ پسې ولاړ شي، ټول خلک تلو. بیرېده یم نه چې دلته به چا مین درته پټ کړی، ولې خدای کار یې نه و کړی سړی مین ورته پټ کړي. مین خو هغه چاته پټېږي چې ځینې پر دغه ځای نر ته په ښځه وایي، ښځه ته په نر وایي.
هغه چاته ماین پټېږي. نو عمر خو دا کار نه و کړی. یو واقعه د حضرت عمر رضی الله عنه راځي. هغه وایي ګورئ دا کله کله چې موږ خبرې کوو یو خو دیموکراسي ده، د بیان ازادي ده، دا دی یو. بل هغه حکومت صحیح حکومت ته چې په تنقید باندې ځان پوه کړي او په تنقید خوشحاله شي، نقصان وپېژني. که پر تنقید خوا بدوله هغه قابل نه ده. تنقید ته دې مکمل غوږ نیسي او بیا دې اصلاحات راولي. ټول دغه قانوني ملکونه اسلامي خو پرېږده، قانوني ملکونه هر ځای له حزبي اقتدار سره حزبي اختلاف لري. د دې دپاره چې دا د اقتدار والاو نقصانونه ور په ګوته کړي. دلته خو اقتدار و اختلاف اتحادیه جوړه کړه، قرار یو حکومت سره جوړ کړي. د چا دا زړه نه غواړي چې له حکومته د باندې ووځي. د امریکایان تاسې وینئ یارې دیموکرات حاکم وي، جمهوري خوا تنقیدونه پر کوي. بیا جمهوري خوا والا حاکمانې دیموکرات دغه دوه ګوندونه دي، نور شته هم هغه یې کړي ده دغه دپاره چې یو حاکم چې بل تنقید پر وکړي. نو د حضرت عمر رضی الله عنه به د شپې راوتی ګرځېدی چې داسې یو ناخواله وویني نو بیا به د هغه دفاع کوي. په ناوله د حالت کې به ګرځېدی، چا به پېژندی نه. یو وخت راووتی، خپل غلام ورسره د یرپا یو کور کې داسې بې وخته اور بل د یو ښځه له ځانه سره ډېر د پریشانۍ خبرې کوي. هلکان سره ورته دورې دورې کېږي، هلکان کوچنیان دي، دا ورته زاړي. د هلکان دې اور بل کړی ده، دیګې پر باندې کړی ده، هلکان زاړي. حضرت عمر رضی الله عنه ته سودا ور ولوېده چې دا څه کیسه ده. ورته رانږدې سئ، ورته راغی، وایي خورې د هلکان دې ولې زاړي دي، ول وږي دي، ول ولې شی نه ورکوې، ول نسته شی نسته. دیګ دې ولې باندې کړی دی، ول په خطا کوم یې چې یو رقم بیده شي ومتی کښېنئ ډوډۍ پخېږي. خاوند دې چیرې د دې، ول خاوند مې پلاني جهاد کې شهید شو. حضرت عمر رضی الله عنه ډېر پریشانه سو، راوګرځېدی. یرپع ورسره د بیت المال ته راغی، یو وښې راکش کوي چې څونه د ضرورت شیان دي، اوړه دي، خورما ده، پلان ده، غوړي دي، عادي وښ یې بار کوي، په خپله یې کش کوي. یرپع ول زه به کش کوم، ولیانو ظلم خو ما کړی د تا خو نه ده کړی. وښ یې راوستی، وایي خورې دغه څه شیان خو مې درته راو. هغې ول الله دې خیر درکړي. زیاتې ویل چې دیګ مه کښته کوه، دیګ کې یو قسم حلوا له وړو له خورماو له غوړو به جوړېده، بس دا شیان یې سره واچول، اور دی په خپله پسې بلوي. یرپع وایي چې د ده په ږیره کې د دوګ انداز ما ولیدی چې پر اور کې یې پکل. دا امیرالمؤمنین ده. قرآن دغسې امیر تا ته راولي. که نن قرآن سل په سل کې تطبیق شي، زموږ به دغسې امیر وي لکه حضرت عمر. بیا به د کونډې په دیګ پسې اور بلوي، او چې دغه داسې نه وي، دا پر دغو چې ناستې دي پر جمپو باندې، دا هم د دې ملک دي. د دې پوښتنه یو چا وکړه، دا والي صاحب د کولر له باده ورته راولاړ سئ چې خورې څوک یې، د کمې خوا یې، څه ضروریات دي، څه احتیاجات دي. که احتیاج نه لرې، سرمایه برابروې، نو بیا خو یې دا کار نه ده. که احتیاج لرې خو راسه، هغه سره هم یاسته، هغه پلاني ده. موږ به دې احتیاجات دا کوو. دا 5 ښځې دا حکومت نه سای ساتلی، دا پر جمپو چې ناستې دي. دا اسلامي جمهوریت ده. ښځې ته وینې پر جمپو ناستې دي.
دا د دې حکومت مسؤلیت ته چې دا ښځې تر لاس ونیسي دا ټول خلک ته ګناهګاره یې دې ښځې ته که هر سړی روپۍ ورکوي خو تر وس مسله تېره ده بیا چې هر سړی ورکوي دا ښځه 5-6 افغانۍ د ورځې جمع کوي دا زموږ د کورو د علاوه که پاته شي بیا هغه مرځي پر جمپو کښېني او که نه ورکوي د الله حکم د واما السائل فلا تنهر لاس درته نیولی یې عاجزې تېرېږي څنګه ورکوې څنګه ولې د الله بنده دا ستا مسؤلیت ده ته راسه 5 ښځې دې راټولې یې که خورې ولې دا کار کوئ دا ښځې چې دا سوال کوي له دغه سره نورې پحشاوې هم تړلي دي نو خو تا ته فرق نه درکوي چې څه وسو هغه وسو حضرت عمر د یرپع ورته وویل چې راځه اوس خو ما د ډوډۍ ورته راوړه دوی به وخوري حضرت عمر ویل دا هلکان مې په زړه کې لیدلي دي چې په خندا کې یې ونه وینم تر هغو نه ځم الله بله ما پوښتنه وکړي چې عمره خپل اولادونه دې په ماړه نس بیده کړو د کونډې له اولادونه یې خبر الله بله ما پوښتنه کوي څوک چې الله پیژني هغه دغسې د الله قدر کوي ما او تا چې نه پیژنو وځو ننوځو الله دې په خیر وباسي دا روزه کښېنه چې ستا خېټه بیا ډکه شي حلوا پخه سوه عمر راکښته کړه هلکانو ته په کاسه کې واچوله ښځې ورته وویل ول خو ته به باچا کولې داسې سړی چې باچا وای څونه خوند به کړی وای باچا صاحبه د کور له بیبي سره پروت ته زموږ دغه حال د غږ نه ورته بیا یې حلوا هلکانو وخوړه کوچني هلکانو چې هلکانو حلوا وخوړه زیاتې طبیعت برابر سئ ساعت یې شروع کوي ویې خندل دول بس بالانو سید عمر ځینې روان سو دې ته ویل سار به د امیرالمؤمنین دفتر ته راسې څه شیان به نورم انشاءالله ترلاسه